ای مؤمنانو له پوهې او ادراک سره له الله او د هغه پیغمبر سره خیانت مه کوئ، په خپلو امانتونو کې ټګي مه کوئ او وپوهیږئ چې ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه په حقیقت کې د ازمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي. ای مؤمنانو که تاسې له خدای وویریږئ نو الله به تاسې ته محک یعنی فرقان در په برخه کړي چې په هغه سره د حق او باطل ترمنځ توپیر وکړي او ستاسې بدۍ به درڅخه ایسته کړي او ستاسې قصور به در وبخي. الله لوی فضل کوونکی دی. هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف دسیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي. هغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاو او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی. کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویلې چې هو وامه اورېدل، که موږ غواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو. دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې. هغه خبره هم د یادونې وړ ده چې هغوی ویلي وو خدایه که دا په رښتیا سره حق دی او ستا له لورې دی نو پر موږ باندې له اسمانه تیږې ووروه یا را باندې کوم دردناک عذاب راوړه. په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلونکی نه و تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي او نه د الله دا عادت دی چې خلک بخښنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي. خو اوس به ولې هغه ورباندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لاره بندوي، په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي. د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي، خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي. بیت الله ته د دې خلکو لمونځ څه وي خو شپېلۍ غږوي او چکچکې وهي، نو دا دی اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسې کوئ د دې عذاب خوند وڅکئ. کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي، خو په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي. بیا به هغوی مغلوب وي، بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي تر څو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بیله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډیری یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي، بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي. همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي.